خبره کوو چې د عباداتو په بنیاد باندې د مذهب په بنیاد باندې زمونږ عام د معاشرې چې کم حیثیت وي، ټولنیز حیثیت وي، دا ټاکل کیږي. که تاسو کتلی وي دا بنیادی دا کیسه د کم ځای نه شروع شوه چې کله په مذهب یو منظم شکل واخیست چې پکې مختلفې ادارې جوړې شوې، مدرسې او بل شی که نه، بیا د هغې دپاره ټیکهداران پیدا شول، ملایان. بیا مذهب کې ډېرې خبرې راغلې چې په د معاشرې دا ټول تعین پې کېږي. اوس که تاسو خیال کړی وي که نه، زمونږ په کور کې یا زمونږ په معاشره کې د مختلفو خلکو د مختلفو صنفونو مختلفو جنسونو د ښه او د بد تعین په دوه شیانو کېږي، په دوه بنیاد. یو د عباداتو چې کوم کول او نه کول وي، بل د ملا خوښه نه خوښه. مثلا که څوک غواړي چې مطلب که څوک ښه یادېږي نو دا به ښه عبادت ګزار وي، مطلب عبادت به کوي، لمونځ به کوي، اودس به کوي، تسبیح به دني وغیره وغیره که نه. او که څوک داسې وي که په معاشره کې کردار څه هم وي، د دې دپاره بیا خلک ډېرې روپۍ هم خرڅ کوي. تاسو ته پته ده، حجونه وکړي، بیا یو حج پسې بل حج وکړي. په یو حج باندې خلک یادېږي حاجي صاحب، او په ډېر حجونو باندې الحاج یادېږي. په مطلب لږ روپۍ چې څومره روپۍ خرڅ کوي، څومره عبادت زیاتوي، ستا په معاشره کې به حیثیت پورته ځي. پورته د دې چې ستا په معاشره کې کردار څه دی، دا نه کتل کېږي. دومه نکته چې دا د ملا خوښه نه خوښه. که تاسو خیال کړی وي، یو سړي ته لمونځ چې ختم شي، ملا ته ورشي، ستړی مسې ورسره کوي، یا سې ورسره ویني راویني، یا ملا غږ پې وکړي، ورته وایي چې پلانیه یوه خبره مې درته کوله، ډېر مې زړه سوځي چې ستا په دې کور باندې، ستا په دې ماشومانو باندې، ستا ماشومان لږ د کنټرول نه بهر ته دي. ما ول د بله ورځ پلاني وخت باندې ګرځېده، هغه جامې چې کومې اغوستې وې هغه دومره خوندمنې نه وې، لکه دا د ستا په شانته د یو عزتمن کور نشاني نه ده. بیا به ورته وایي چې پلانیه بل چاته به ووایي، لکه پلانیه ستا ماشومان ما ولیدله ویښتان یې چې کم دي که نه. نو ملا خوښه نه خوښه به دا تعین کوي چې زمونږ د کور ماشومان، زمونږ د معاشرې ماشومان دا څنګه دي. بیا ملا به د دې شي تعین کوي چې زمونږ په کور کې د ماشومانو سره، د ښځو سره، زمونږ په معاشره کې د ښځو د ماشومانو سره، د یو بل سره، سړي د سړي سره، ښځې د ښځې سره تعلق به څنګه وي، دا تعین به ملا کوي. نو بیا ملا خو د دې دپاره ناست دی، خو دا خلک چې ورځي هلته ملا خواته، د ده نه عمومي د معاشرې اخلاقیات زده کوي که نه، په دې باندې زه ډېر ترس راځي. د ملا اخلاقیاتو پیژندګلي یا د ملا د اخلاقیاتو ډانچه د کم ځای نه راځي، څنګه راځي، دا مذهب هم نه دی. مثلا زه خو د مذهب په بنیاد چې کوم اخلاقیات جوړ شوي اکثره ډېر په هغه کې نه یم، ډېر یې حامي نه یم، بلکې لږ یې هم نه یم، زه خو حامي نه یم. خو دا چې کوم ملا اخلاقیاتو ډانچه ده، ملا اخلاقیات زده کړي دي یا معاشرت یې ور زده کړي، دا خو مذهب هم نه دی، دا خو څه بل شی دی چې ده جوړ کړی. مثلا عجیبه عجیبه تشریحات به راخلي، د علما قولونه به راخلي، او د دې په بنیاد به دوی علما قولونه ورته وایي که نه، قول ورته وایي د پلاني ملا، پلاني عالم، پلاني مفتي وغیره وغیره، چې کوم مړه دي هغه د هر خبره دوی دپاره اتنټیک ده او زوروره ده او د عمل د کړلو ده. نو دوی وایي چې دا د پلاني ملا قول دی، پلاني د دې په بنیاد باندې اخلاقیاتو یو ډانچه جوړه کړي. لکه دا هغه اخلاقیات چې وګوري د دې په معاشره کې څه کردار نه وي، د هلکانو اوږدې ویښتان دي یا لنډ دي، د دې په بنیاد باندې د کردار، د سیاسي کردار، هغه چېرته په عوامي نیشنل پارټۍ کې به کردار به لوبوي، چېرته به پی ټي ایم کې وي، ډېر ښه مبارز به وي،
نو دا ټول شیان دوی شاته واچوي. به چېرته د کور کار کوي، چېرته به مزدور وي، چېرته به مستري وي، ښه مستري به وي، چېرته به ښه ترکاڼ وي، ښه کولال به وي، بل ښه کار به کوي، ښه هنر به ورسره وي، ښه میوزیشن به وي. نو دا ټول شیان دوی شاته بوځي او بیا به د ملا چې څه یو دوه درې آسان لیدل کېدل په سترګه باندې ښکاري، هغه شیانه به یې راخیستي په بنیاد باندې به د اخلاقیاتو تعین کوي. اوس دا خو د ملا کردار دی، زه ملا خپله لوبه ده. خو یوه مسله چې کومه په مونږ کې ده دا ده چې بیا مونږ د یوټیوب او د فیسبوک او د ټیک ټاک او د څو شیانو په وجه سره دا ملایان داسې شي چې لکه خلکو ته د ګپ دپاره د خوند دپاره څه خبرې میلاو شي، نو بیا دومره خورول شروع کړي که نه، تنقید هم پرې کوي، خوروي. مثلا دا اوس نعتونه ویل شوي دي که نه چې ځکه په روژه یم نو ښه یم. مثلا دا چې که چا روژه نه ده نیولې دا ښه نه دي. د دې مطلب دا دی ما چې تاسو ته وایي چې عباداتو په بنیاد باندې تعین کوي. نو دا خبره خلکو د ګپ دپاره وایي، ستاسو سره د ګپ کمی دی، میراوس شعر کوي، تاسو سره د ګپ کمی دی، تاسو نور خلک شته چې د ګپ دپاره دي، دا هغه تاسو په فیسبوک شیر کوئ، د ګپ خوند چې کوئ، په خپله ګپ وایي چې دومره ګپیان یې، تاسو د دې دپاره دغه شیر کوئ او هغه د خلکو په ذهنونو کې اوهو د اخلاقیات مطلب د معاشري سټیټس سوشل سټیټس چې کوم دی دا به د عباداتو په بنیاد باندې، نو خلک نور ویریږي. نو بیا چې څوک یې رول غواړي، څوک یې کنځل غواړي، څوک خلک بې عزته کول غواړي د عباداتو په بنیاد باندې، نور زورور شي، هته ډېر بنیاد میلاو شي. د دې شیان نه بیا ملا خواله تګ، د هغه نه لمانځه نه پس د ده نه زده کړه کول د عمومي اخلاقیاتو، دا ډېر زیات ظلم دی. دا بل خودی ظلم چې لږ یو شی مشهور شي بس هر سړی شیر کوي. دلته یو ملا دی چې ملا خو لکه ملا کې زه اوس دا نه وایم چې ښه دی بد دی، ځکه چې زما دپاره ملایان ټول ملایان دي. دا ملا دی دا لکه ډېر د غني خان په الفاظو کې چې ورته ووایو که نه، دا بیا هغه شی دی، شر دی. او هغه اوس خلک صرف د یو نکتې دپاره شیر کوي چې وایي چې تراوی پکې نشته، ملا وایي، نو دا هر سړی شیر کوي د دې دپاره چې نور ملایان پې کاونټر کوي. الله بنده په ملا باندې ملا که کاونټر کېدلی که نه، اوس به دا سټریټجي پخوا مونږ کړې وای. ته چې په ملا باندې ملا کاونټر کوې نو دا بل ملا خو دې نور مضبوط کړه، دا دې په ماری بیا کېني. دا ټول شی ملا څوک ملا نه کاونټر کوي. که اوس د دومره فرقې دي ټولو د یو بل غاړې پرې کړې وای که نه، ټول د یو بل مړه کړي وای. دا دومره فرقې دي نه، دومره فرقې ډېر په واړه واړه شیان باندې اختلاف لري او ځان ته یو فرقې جوړې کړي او نور خلک په یو بل باندې نفرت پرې کوي. نو د نفرت کاروبار، د سوشل سټیټس چې کوم کاروبار، دا ټول شی د عباداتو په بنیاد باندې د ملا په خوښه نه خوښه ده. نو په دې کې زموږ هم کردار دی چې ملا نه موږ زده کړه کوو د اخلاقیاتو، او بیا ملا په ملا باندې وهو، ملا په ملا کاونټر کوو. دا زموږ نه یو ډېر لویه غلطي روانه ده او احساس بیا موږ ته کېږي.